د هجران سټډیو قدرمن لیدونکو راغلی یم نن د مارکو بازار ته. دلته به د ځوانانو سره خبرې اترې کوو. دلته یو شی چې ډېر زیات مشهور دی هغه د مارکو روش دی چې د جلال آباد نه ډېری خلک دلته راځي او د دغې روش څخه خلک لذت اخلي. دلته ما سره یو ځوان ولاړ دی چې خپل د دغې روش په اړه باندې موږ ته لږ معلومات راکړي چې دوی کې کومه ذایقه استعمال شوې چې د جلال آباد ښار نه ډېری خلک دلته د روش دپاره راځي. په لومړي سر کې وروره که ځان لیدونکو ته معرفي. زما نوم چې دی حضرت حسین د چین ولسوالۍ اوسېدونکی یم او فلحال د روش استاذ یم. د دې چې د روش مسؤل یې، ستاسو دوکان د څه په نوم دی؟ زموږ دوکان د الندیم شینواري په نوم دی. په دې بازار کې خو زیات دغه د قدیم په نوم باندې مشهور دی. هم ستاسو لکه چې څه خپل کېږي څه؟ او ګاونډیان یو سره وو، بس خپلوان یو سره وو. د دې روش په اړه د لږ معلومات د لیدونکو ته ورکړي چې دغه روش کې ستاسو دغه د بازار جم و جوش خلک ډېر راځي که نه دلته؟ ولې نه راځي، ډېر خلک راځي دلته. او روش چې دی بس د دې چې روش مشهور دی مشهور د مارکو هغه، او دلته خاص صرف خلک د روش دپاره راځي. د یوازې جلال آباد نه راځي که نه د نورو ولایتونو نه خلک هم دلته راځي د روش؟ نه یوازې جلال آباد نه راځي، ډېرو ولایتونو خلک راځي. دا کونړ نه راځي، خوست نه راځي، پکتیا نه راځي، کابل نه راځي. ورته چې دا څومره ولایتونه دي ځینې نه خلک راځي ځکه دا سرحد دی، لاره ده. بس ټول مسافر په دې لاره باندې ځي او به چې ډوډۍ خوري بیا په مارکو کې خوري. ډېره مننه. نو که دا راته ووایه چې ستاسو په دغې روش کې راز څه دی چې دومره خلک مینوال تاسو لرئ دلته راځي ستاسو د روش دپاره؟ زموږ د روش راز دا دی چې یو خو غوښه تازه په تازه غوښه تازه ماله لالو، بل چې دی بس مالګه ورچو او غوښه ورچو، نور دې کې داسې خاص شی نه استعمالیږي. بس دې خپل لم دی او ولو دی او غوښه ده او روش دی او مالګه ده. واقعیت چې ډېر ښکلی په زړه پورې روش هم پاک کړی، موږ خو وخوړو، واقعیت مزېدار و. نو لیدونکو دا د مارکو د بازار هغه روش دی چې ډېر مینوال لري او د جلال آباد په نسبت د ډېرو ولایتونو ډېری خلک دلته راځي د روش دپاره. نو دا یو ډېر مشهوره روش دی ځکه. ښه وروره په آخر کې د ځوانانو ته پیغام ورکوي او تعلیم نه لري هغوی ته د پیام څه دی؟ هغوی ته پیام دا دی چې هغوی باید تعلیم وکړي. ځوانان چې څومره یې خوښې باید ونه ګرځي، باید خپل تعلیم ته مخه وکړي او خپل تعلیم وکړي. بس دغه پیغام دی. ډېره زیاته مننه. له تا نه ډېره مننه چې موږ سره په خپرونه کې حاضر شوې. مننه، خوشحاله شي.